طالبانو یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو ته سختې منډې ورکړې. دا جګړه چیرته شوې او څومره پاکستانی پوځیان پکې هلاک شوي؟ جزئیات را سره په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان پوځ وایي 3 سرتیري د خیبر پښتونخوا د کورمې په ولسوالۍ کې د وسلوالو سره په جګړې کې وژل شوي. پوځ پنجشنبه د ډسمبر په 29مه په یوې اعلامیې کې ویلي چې په جګړې کې 2 جنګیالي هم وژل شوي، خو په اعلامیې کې دا نه دی ویل شوي چې دا جنګیالي څوک او د کومې ډلې غړي وو. د سیمې اوسیدونکو او ځایي خبریالانو ویلي چې دا پیښه د لمر خاته څخه وړاندې هغه وخت وشوه چې یو شمېر وسلوال چې د افغانستان څخه پاکستان ته اوښتي وو د دې هېواد د پوځ په پوستي برید وکړ او درنه مرګ ژوبله یې واړوله. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو پخوا دا ډول بریدونه د پاکستانی طالبانو غورځنګ کول. د پاکستان دا پوځیان داسې مهال وژل کیږي چې په اسلام آباد کې چارواکي اندېښنه لري په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو راهیسې پاکستانی طالبانو خپل فعالیتونه ډیر کړي او د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونو زور اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پنجشنبه خبریالانو ته وویل چې د افغان طالبانو سره په سرحد کې د چارو د تنظیم او امنیت په هکله په خبرو اخته دي. میرمن بلوچ زیاته کړه افغانستان یعنی د طالبانو سرپرست حکومت ځینې ډاډګیرنې ورکړې او هیله لرو چې د دې ژمنو درناوی به وشي. سره له دې چې پاکستان ادعا لري چې د پاکستانی طالبانو مشران په افغانستان کې پټ دي او له هماغه ځایه بریدونه تنظیموي، خو بل پلو بیا افغان طالبانو ویلي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد خاورې څخه د بل چا پر ضد کار واخلي. افغان طالبانو حتی د پاکستانی چارواکو او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب هم کړی و او ویل کیږي چې د دې ډلې مشر نورولي محسود هم پکې برخه درلوده. سره له دې چې د خبرو په نتیجه کې موقتي اوربند هم شوی و، خو پاکستانی طالبانو د روان 2022 کال د نومبر په میاشت کې په یو اړخیزه توګه اوربند مات کړ او د پاکستان په حکومت یې تور پورې کړ چې د اوربند درناوی یې نه دی کړی. په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي هر هغه څوک چې د افغانستان خاوره د پاکستان یا بل کوم هیواد پر ضد وکاروي د غدارۍ په تور به ونیول او محاکمه شي. ښاغلي مجاهد په هغه مرکه کې چې د سپټمبر د میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې په کابل کې ورسره شوې وه د هغو ادعاو په ځواب کې چې ګڼې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په هغه هیواد کې د پاکستانی طالبانو د غورځنګ ګرځېدل راګرځېدل او د فعالیت ازادي ډیره شوې. وویل هر هغه څوک چې دلته دی اجازه نه لري چې دا ډول کړنې وکړي ځکه هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې بل هیواد ته به خطر نه پیښوي. ښاغلي مجاهد په دې مرکې کې منلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د امنیت ټینګول لا هم د دې ډلې د ځواکونو لپاره یوه ستونزه ده او زیاته یې کړه ځینې داسې ځایونه شته چې لا هم زموږ ځواکونه پکې نه دي ځای پر ځای شوي او د هغوی د امنیت ساتلو لپاره هوایي ملاتړ ته اړتیا لرو. د طالبانو دې ویاند وویل چې پاکستان ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان د خاورې څخه به د هغوی پر ضد کار وانخیستل شي، خو ترڅنګ یې د پاکستان څخه هم وغوښتل چې پرې نږدې د هغوی خاوره د افغانستان پر ضد وکارول شي.